دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو په موبایل کې درې خوندور اپلیکیشنان دروښیم. له دغو درو اپلیکیشنانو چې تاسو په موبایل کې ډیره زیاته پیدا اخیستلی شئ. نو ډیر خوندور اپلیکیشنان دي. کوم چیرې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو راځو دوستانو اول اپلیکیشن درښیم. اول اپلیکیشن دی هو ټچ مای فون په نامه ده. دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، پرمیشن به ورکړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ بیا دغه پاور بټن څه ده، په دغه پاور بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دغه اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې اکټیو شي. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې اکټیو شي بیا تاسو موبایل هر ځای پروت وي، که چارت پروت وي، که بل ځای پروت وي، نو هر څوک چې تاسو به اجازه تاسو موبایل ور واخلي. کله چې تاسو موبایل خلاصوي چې غلط کوډ کې ویم تاسو موبایل به تصویر ځنې اخلي، او کله چې صحیح کوډ کې ویم تاسو موبایل به تصویر ځنې واخلي. بس کله دوستانو تاسو موبایل در واخلي، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، په دغه اپلیکیشن کې به دغه کس مکمل معلومات درکړي، دغه تصویر به درته راوړوي. په 2 بجې 2 منټ باندې دغه کس دغه تصویر تاسو موبایل خلاص کړی وو، دغه شان کې کتلی وو او دغه تصویر ده، یعنی تاسو به دغه کس په باره کې مکمل معلومات درکړي. نو راځو دوستانو دویم اپلیکیشن درښیم. دویم اپلیکیشن دی واتس ویب په نامه ده. یعنی تاسو به څنګه کولای شئ چې د بل چا واتس اپ په خپل موبایل کې وګورئ. نو دلته به سمپل تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. کله تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، په دې کې اخیری اپشن د دبلیو ای ویب، په دغه دبلیو ای ویب باندې به تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته دغه کیو آر کوډ درکوي. اوس د هر چا واتس اپ په خپل موبایل کې ګورئ، دغه واتس اپ خلاص کړئ، په دا کونج کې 3 ډاټ اپشن د پاغه به کلیک وکړئ، په لینک ډیوایس باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا په لینک ډیوایس باندې کلیک وکړئ، دغه کیو آر کوډ به دغه په موبایل کې سکین کړئ، نو دغه واتس اپ به تاسو په دغه اپلیکیشن کې راسي. نو بیا هغه کس ته هر څوک میسجان راکوي، هغه به تاسو په موبایل کې راځي، هغه ته به راځي، هر څوک ټلیفون ورته راکوي یا د میسجان ورسره کوي، هغه ټول ډیټا به بیا تاسو په خپل موبایل کې کتلی شئ. دوستانو په واتس ویب باندې ما مخته ویډیو جوړه کړې وه، نو بیا ډیرو کسانو ویل چې کله چې موږ د بل چا واتس اپ په خپل موبایل کې کنیکټ کړو سره نو هغه 24 ساعته بیرته ختم شي. نو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دا کوم چې ما اوس دلته راوړلې ده دغه تاسو ډاونلوډ کړئ. دوستانو په دغه اپلیکیشن کې نه 24 ساعت بعد ختميږي، نه 2 ورځې بعد ختميږي، یو کال بعد به هغه نه ختميږي، هغه به کې موجوده وي. نو دا موږ سره دویم اپلیکیشن. نو راځو دوستانو دریم اپلیکیشن درښیم. دریم اپلیکیشن د ویډیوز افیکټس په باره کې ده. په دغه اپلیکیشن کې دوستانو په زراو افیکټسونه دي، تاسو په سکرین باندې دغه افیکټسونه کتلی شئ. هر افیکټس مو خوښ وو سمپل په هغه افیکټس باندې کلیک وکړئ، خپل ویډیو وروښایاست یا خپل تصویر وروښایاست، نو تاسو په هغه افیکټس کې ویډیو جوړه شي. او هو دوستانو په دغه ډیزاین کې کله تاسو ویډیو جوړه کړئ هغه د اپلیکیشن لوګو بم نور سره راځي، د اپلیکیشن نوم بم نور سره راځي. که چیرته تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ، په هغه کې په دغه افیکټسو کې ویډیو جوړه کړئ، نو بیا د ویډیو په کونج کې دغه اپلیکیشن لوګو مر سره راځي، نوم یې مر سره راځي. نو کله تاسو له دغه لینک دا کوم لینک زه تاسو ته درکوم دغه پیډ اپلیکیشن د ډیر والا ده، یعنی که چیرته تاسو دغه د مال لینک سره ډاونلوډ کړئ دوستانو، نو په دې کې بیا کله تاسو په دغه افیکټسو کې ویډیوګانې جوړ کړئ، نو دغه اپلیکیشن نوم به نور سره راځي، دا رقم به هغه ویډیوګانې معلومیږي لکه تاسو په خپل جوړ کړی وي. نو دوستانو دا موږ سره درې اپلیکیشنان خدای دې وکړي تاسو ته دغه درو سرو اپلیکیشنانو خوند درکړی وي. دغه درو سرو اپلیکیشنانو ډاونلوډ لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې درکړی ده او د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی ده، نو لاغه ځای تاسو په ډیره اساني سره ډاونلوډولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، او د داس نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.